چې دا د پښتنو په سینه باندې کیلې راغلي شوي دي څه یې قبایل کړي دي څه یې هغه وخت کې سرحد کړو او څه یې په بلوچستان کې کینولي دي زمونږ خو د پارټۍ د پخوا نه تفرقه دی چې دا کیلې چې دي پکار دي چې دا کیلې روانې شي کوم که ښه دي او که بد دي خو چې کوم زما چون دی نو پکار دا دی چې په پاچو که په وزیرستان کې د هماغه چون د خلکو له ورکړي شي حالانکې هغه هم څه دونه د هغې دپاره دغه نه دی ځکه چې زمونږ هم څه دونه ښه حل نه دی چې هغې دې دغه شي خو زمونږ بالکل کلیر کټ سټینډ دی لکه بل ورځ راغلي چې دا د دې چې کوي که ستا خیالي نو لطیف لالا یې لیډ کوي نو لطیف لالا خو زما سینیر سړی دی او د پارټۍ ملګري ورسره عمران دی لطیف دی دا ټول به ورسره یي ملک خو چې کوم مراد دي په قبایلو کې نو دغه خو بالکل هغه خبره که کوچ ته ملکانان وکړو هغه ساده رڼې شونډې چې دي هغه قبایلو ته پاتې شي نو چې توس د یو سړي د خولې نوړی ختمې هغه مخالفت کوي که هغه مخالفت نه کوي د هغوی ذاتي مفاد دی ته لږ دونه ته به ترې خبرې خو ویلی نه شي د دې یوې ایجنسۍ څونه داسې فنډ دی چې د هغې اډیټ نه کېږي او په هغې ته به دا ونه منې د هغې په کتاب کې انټري سي paid to source نو سورس چاته څه معلوم دی چې سورس کوم سورس دی او په کورونو دي د یو ایجنسۍ نو خامخا هغه سورس والی چې دي هغې مشوره چې